کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو غواړي همت ورونو غواړي تلویدلی مو خورا لوی امانت. د ځینو خلکو د بیان او تقریر د واسطه کې ناستلې نو تا به ویل چې افغانستان کې یو ښه نظام رامنځته کېدی شي هغه د په لاس باندې بلکې نړۍ ته ښه پیغام رسېږي وسیله او ذریعه به یې دی. خو بیا موږ ولیدله په عوض د دې چې هېواد ته کار وکړي اسلامي نظام ته کار وکړي او دغه رنګې خپل خیر او د مسلمانانو خیر په نظر کې ونیسي بیا د اشغال په خدمت او په چوپړ کې لګیا وه هغه حیثیت و مرتبه هغه علمي شان او شوکت هغه هر څه چې د له لاسه ورکړله نو بیا د مادي مرتبې په خاطر یا د سمادیاتو د تلاش په خاطر باندې نو بیا به غلطې فتواوې هم ورکول. نو دویمه خبره هغه د غرور او د تکبر ده. د ما دا دغه د ملګرو سره د یو ناصحانه انداز کې ده په دې معنی باندې چې دوی د یو نعمت نه برخمن دي دا باید الهي نعمت وګڼي او د باندې مغرور نه سي ورنه بیا دغه مرتبه. او دریمه خبره هغه ځینې خلک خو تعبیر په دې سره کوي چې د مخزونو فرار خو که واقعیت ته موږ او تاسو متوجه سو د مخزونو د فرار مسله نه د مخزونو د استخدام او د مخزونو د استحمار دا بهیر ته روان ده. نن چې څوک مسلط دي او د ټولې دنیا د ادارې فکر ورسره ده او دا نور انسانان ځپل او دغه رنګې په ذلت کې پرېښودل غواړي نو د هغوی دوه سترګې څلور دي په همغو سیمو باندې هغه څوک چې لږ ورنه تمه توقع کېدی سي چې دغه سیمې دپاره ذریعه د خدمت او د ښېرازۍ وګرځي نو کوشش یې دی چې بیا هغه خپل کی یعنی په دې معنا باندې چې توجه مادیاتو طرف ته راوړي هغه ته لالچ ورکړي هغه ته تمې ورکړي هغه له خپلې رشتې نه بدل کړي په یو بل ځای کې استخدام کړي او د خپل وطن ورته بدمعرفي کړي خپل نظام ورته بدمعرفي کړي نوره دنیا کوم چې د دوی دپاره بیا ښه دغه کولی شي هغه ورته د جنت په شان باندې معرفي کړي. نو دا یو بهیر د روان ده دا یو واقعیت ده له دې نه څوک انکار نشي کولی. دا دریم هغه څه ده کوم چې دغه خطه بیرته پاتې ده موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل. ضرورت د دغه ده چې موږ او تاسو په دې منځ کې یو چاته ښه استعداد الله تعالی ورکړی ده د محنت ماده پکې ایښودلی شوې ده او دی په کم وخت کې ډېر مزل طی کولی شي نو د حکومتونو لوري نه ښه ظرفیت ورته ایجاد شي د ولسونو د خلکو د اقرباو لوري نه باید د تقدیر او ستایش شي او د ده دپاره زمینه سازي د وړاندې تګ وشي او دغه چې دی د کومې خطې سره تعلق لري له کوم هېواد سره تعلق لري له کوم ولسونو سره تعلق لري د هغوی حق جوړېږي چې دی دلته له دغه خداداد نعمت نه استفاده وکړي او د خلکو د خیر ذریعه وګرځي دا نه چې دی د بل چا خادم جوړ شي او د دغه ظرفیت له منځه لاړ شي او یا که چېرته خدمت وکړي نو پردیو ته یې وکړي او یا دا ده چې حتی کې دې ته نوبت ورسېږي چې په عوض د خیر او ګټې د دغه نعمت په وجه باندې خپل ولس ته آزار و تکلیف ورسوي د دوی د پریشانۍ سبب جوړ شي. یقینا دا هغه مهم مسایل. نن موږ او تاسو په یو مرحله کې قرار لرو ومو لیدله 20 کاله دلته اشغال و د اشغال خاتمه دا په مفته باندې نه ده راغلې هغوی دا په سلګونو میلیارډ ډالر کوم چې مصارفات یې کوله په دې خاطر باندې نه و چې بیرته ووایي خدای په امان موږ لاړو نو دوی برنامې درلودلې طویل مدت برنامې درلودلې نو دلته قربانۍ ورکړلی شولې جاني او مالي 20 کاله مسلسل دلته تعذیبونه و دلته ظلمونه و دلته وحشتونه و دلته چې ده بیا دغه ته ځان ټینګول و نو دا منل و چې ما به ځان هم له منځه ځي مال به مې هم له منځه ځي خپلوان به مې له منځه ځي ګوانتانامو ته به هم کشولی کېږم باګرام و دغه رنګې کلچرخي ته به هم کشولی کېږم ما به جراحت هم دا څه
دغه خلکو ته بیا الله تعالی دغه نعمت ورکړی و، دغه استعداد یې ورته ورکړی و، نو په دې کې له ثابت قدمۍ نه کار واخیسته. الله تعالی هغه نتایج ورباندې مرتب کړل کوم چې عقل یې تصور نه کاوه، او یو چا که چېرته د دې پیشبیني کولی نو دغه پیشبیني کننده به احمق ښکاره سوی و په هغه زمان کې کله چې د اشغال دلته راته. خو دا هم د دې هېواد خلک و چې ځان یې هم وقف که، وقت یې هم وقف که، ځواني هم او هر څه، نو د اسلام ته په ګټه باندې سوله، د خلکو ته په ګټه باندې سوله، نوي نسل او راتلونکو نسلونو ته په ګټه باندې سوله. نو هغه دینی مکلفیتونه هم ادا سوله، اخلاقی مکلفیتونه هم ادا سوله، او د خلکو د سیمې دپاره هم هغه نجات حاصل سه. نو اوس موږ او تاسو د یو آزاد مستقل هېواد څښتنان یاستو، او د آزاد و مستقل یو چتر او نظام اسلامي څښتنان یاستو. دوی هغه خپل خدا داد نعمتونه په سمه توګه باندې ترنه استفاده وکوله. اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې موږ باید دغه نظام تقویت، دغه هویت او استقلال چې راته کړلی سوی ده د استحکام دپاره کوشش وکړو، او دغه رنګې چې څومره بیرته پاتې یاستو دغه مزل او واټن په کم وخت کې وهو، نو دلته بیا دغسې استعدادونو ته ضرورت ده چې هغه په کومه برخه کې ورته مهارت حاصل ده، په هغه برخه کې نور هم د تلاش وکړي، محنت نه کار واخلي، او د ذریعه د خیر او د ګټې وګرځېږي د نظام دپاره، د اسلام دپاره، او د دغه هېواد د اوسېدونکو دپاره. دا یقینا ضرورت کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو، غواړي همت ورونو، غواړي همت ورونو.